عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه من كل مؤمن. اللهم العالمين نجي ختم شيء سابو نور الله حضرته إمام رباعي سمع خجل باقي بلا سمع حضرة شاء الله شيء نسمع حضرة سمع كذا نور بلاد وزرقون زرقون ناس كفيزات بركات ما أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب چهلو یکم یو څلوېښت مکتوب شریف دی به یکی الصالحات ورود یافته دا ویوی ته د صالحات یو صالح ښځې چې استولې دي در نصائح ضروریه نساء هغه ضروري نصيحتونه کوي و ښځو ته در ضمن تعویل کریمه په ضمن کې د معنا کولو د ترجمه او تفسیر کولو د آیات شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية. قال الله تبارك وتعالى مكتوب سيدي الشركي قال الله تعالى قد تعالى جويلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله. يا أيها النبي أي نبي عليه السلام بارك صلى الله عليه وسلم بارك إذا جاءك كل استاتراسي المؤمنات مسلمان يشد در تراسي يبايعنك استاسر بيعتك على أمر ديبان لا يشركن بالله جدي بشرك نكبي بالله تعالى سر الشيء عند هيك ولا يستيقن غلابا نكي ولا يزنين الزناوي بنكي ولا يقتلن أولادهن خپل أولادون بون وجني ولا يأتين أوراتك بنكي ببهتان بيودروا وسر يبترينه چې د ځان جوړي بين أيديهن وارجلهن په مخ په پښو مابین کې یعنی خپل د ځان په باره کې د بهتان او درواغ نه وای یعنی دا معنیش د ځان څخه خبرې نه جوړي. ولا يعصينك في معروف او دی بنا فرمانی ستانه کې په معروف په شکارو کې وسانه فرمانی نه کی فبايعهن تددي سره بیعت وک واستغفر لهن الله او د دې لپاره بخښ وغواړه د الله جوړ ان الله غفور رحیم. الله غفور رحیم. این کریمه در روز فتح مکه نازل شده است. دا آیات مبارک د مکه مکرمه د فتح پورا نازل شوی دی و ان سرور علیه و علی آله الصلاه والسلام چون از بیعت رجال فارغ گشت شروع در بیعت نساء فرمود. بیا چې کله د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د رجال او د نارینه او د بیعت څخه فارغ شو نو بیا د شذ سره په بیعت کولو شروع وکړل او بیعت ان حضرت علیه و علی آله الصلاه والسلام بنساء بمجرد قول بوداسته او د نبی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د بیعت د شذ سره خالی په خبرو کولو باندې و هرگز دست ان حضرت علیه و علی آله الصلاه والسلام به دست نساء بائعات نه رسیداسته او هیڅ کله د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک لاس د هغه بائعات شذ ولاسته نه دی رسیدلی. اگرچه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د بعض علماو په قول باندې یا د ډیرو محققین علماو په قول باندې هغه د ټولو شذو محرم دي. علماء کرام وایي چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د ټولو شذو محرم دي او د ټولو شذو سره حقدار دي. النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم. خدای تعالی وایي چې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک اولاد په مسلمانانو ته ورنږدې دي باندې حقدار دي د دې د خپل ځانو در خپل ځان هم ورتیر دي در خپل ځان هم باندې حقدار دي او د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم حق د مور پلار در حق ډیر دي تر مور پلار هم حق ډیر دي در خپل ځان هم حق ډیر دي تر هر څه د مبارک حق ډیر دي او د ټولو نساء سره مګر د شرعي احکام ټول مراعاتول د هغه د محرم او د غیر محرم شذو د هغه در مابین د خامخه تفاوت کاوه او بیعت د غیر محرم شذو سره بیعت نه دی کړی د لاس بیعت. نو ځکه هغه مشایخ مبارکان صالحین مشایخ مبارکان چې هم شذو ته چې کله طریقت شي نو خالی تلقین ورته کی یعنی خالی د خلی خبر ورته کی
او که هغه خامخا بیعت غوښتي بیا بیعت داسې کوي چې لاس خو لاس ته نو بالکل نه رسوي، فقط د لنګوټې په وسیله باندې چې په یوه خونه کې یوه ښځه ناسته یوه خونه کې سړی ناست وي، هغه شیخ مبارک ناست وي، نو د لنګوټې یو سر و هغه ښځې ته ورکړي، بل سر یې دی په لاس کې ونیسي، دا یو قسم د بیعت شي. نو په دې کې هم دوی خپل برکات محسوس کړي، یا د پټو په وسیله باندې، او یا بعضې مشایخ مبارکانو به داسې کول چې هغه به یو پیاله اوبه راواخیستلې، په پیاله اوبو کې به اول د واره شیخ مبارک لاس ووهه، پس د هغه څه بیا پیاله او هغه زنانې ته ورکړل، بیا به هغه پیاله کې خپل لاس کښېښوي. دا په دې طریقه به بیعت کاوه. نو بیعت خالی په قول سره و چون زمائم و اخلاق ردیه در نساء نسبت به رجال بسیار بوده است، دا چې زمائم بد صفتونو و ردیه اخلاق په ښځو کې نسبت په نارینه‌و ته بسیار بوده است، په هغه وخت کې ډېر و، یا همیشه پکې ډېر وي. بنابراً نو په دغه وجه باندې در وخت بیعت نساء په وخت کې د ښځو د بیعت شرایع زائده بر بیعت رجال در میان آورده است، نو بیا زائد شریعتونه پر بیعت رجال باندې مابین ته راوړي دي. شرایع زائده، شرایع یعنی احکام زائده، احکام زائده یې په وخت کې د بیعت ذکر کړل. اوس د نارینه سره چې په بیعت کې دی خالی به ورته وویل چې اشهد ان لا اله الا الله، اقرار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، پر دې شی باندې اقرار. بعض کسان سره به بیعت پر یو خاص حکم باندې وکړي، چې مثلا بیعت پر جهاد باندې دی، یا بیعت پر قتال باندې دی، یا بیعت پر صبر کولو باندې دی، مطلب پر یو خاص حکم باندې. او دلته د ټولو ښځو سره عمومي بیعت کې هغه د عقایدو د توحید څخه وروسته دغه شیان ذکر شو، شرک بنی، سرقه بنی، زنا بنی، قتل بنی، بهتان بنی او معصیت بنی، تقریبا اته یا نه حکم ورسره بیان شول. نو نارینه او په هغې کې دا حکمونه نه وه، یعنې په بیعت کې نه وه. نور خو نو داسې نه دي چې د ښځو شرایع د نارینه‌و در هغې زیاده دي. بنابراین در وقت بیعت نساء شرائع زائده بر بیعت رجال در میان آورده است و از جهت امتصال امر خداوندی جل سلطانه نساء را در آن وقت نهی از آن ضمائم فرموده است، او د پاره د دې چې امتصال د امر خداوندی راشي د الله جو امر ومنل شي، نو ښځې په هغه وخت کې نهی وکړي دغه ضمائم چې دغه بد اخلاقی په ځان کې مراولي. اوس دې نو کې تفصیل کی. شرط اول دا دی ان که هیڅ چیز را به او تعالی شریک نه باید سخت، لا یشرکن بالله، دی به شریک نه نیسي د خدای تعالی سره، یعنی هیڅ شی به د الله سره نه شریکي، چې در وجوب وجود و چې در استحقاق عبادت. نه به بل څوک د الله جو څخه سوا بل څوک واجب الوجود بولي چې خامخا به موجود وي، او نه به بل څوک مستحق د عبادت بولي. کسی که اعمال او از شائبه ریا و سمعه پاک نباشد و از مزنه طلب اجر از غیر او تعالی ولو بالقول و ذکر الجمیل مبرا نبود، آن کس از دائره شرک بیرون نباشد. دغه ویني ډیر باریک خبر وکړه امام رباني صاحب، ډیره باریک خبره ته اشاره کړه. وای شرک دادی، یو شرک په اعتقاد دی، یو شرک په عمل دی. شرک په اعتقاد خدا دی چې څوک عقیده د شرک د خدای تعالی وساتي، اخو جلا خبره ده، او څوک چې اعمال د باید د شرک څخه خلاص شي، اعمالو کې شائبه او احتمال او مشابهت د شرک نه وي. کسې کې اعمال او هغه څوک چې اعمال ده از شائبه ریا، د هغه شائبه د ګډونو څخه د ریا او سمعه د شهرت پاک نه بشي، چې دغه څخه پاک نه وي. سمعه دا چې په خلکو باندې ځان مشهور کوي، په خلکو ته خپل هغه نیک عمل ښکاره کوي، چې دغه څخه پاک نه وي. و از مزنه طلب اجر از غیر او تعالی، او دغه ګمان څه چې د طلب د اجر د غیر او تعالی څخه کوي، ولو بالقول کڅم په خبرو سره او ذکر جميل په ذکر جميل سره، چې دغه څه د عمل مبرا پاک نه بود نه وي، ان که څنګه سره از دایره شرک د دایره سره شرک بیرون نه بود، بیرون نه باشه، دغه وتلی نه دی، او موحد او مخلص نه بود، او کامل مخلص او کامل موحد نه ورته کېږي. دا خلک دغه خبره ډیره کی، یو څوک د چا سره شو کی انو دی ورسوي ولا دو د شنو سره کوم د تشکر لا ونه کی،
اقل یو تشکر خو به دې ویلی وای، یو مننه خو به دې کړې وای. دونه شعور سره کوي بس پر ده باندې ښه معلومېږي له ولاکه. دا زموږ پښتانه نه دا خبره ډېره کوي چې هر څه شعور سره کوي پر ده ښه نه معلومېږي. یو مننه نشته، تشکر نشته، کور ودانۍ خو دې نه ووایي. سړی خو دې چا کور ودانۍ ووایي. انو دغه امام رباني سامر خو وایي دغه شان هم ایسته عمل به دغه د خالص د خدای تعالی د فر چې نه به د چا څه تشکر غواړي، نه به د چا څه مننه غواړي، نه به د چا څه کور ودانۍ غواړي، نه به د چا څخه دغه غواړي چې ما خو نو د سر اکثره خلک دا شي قسم احسان پر چا باندې اچي چې ما د فلانکي سره احسان کړی دی، فلانکي سره مې دونه ښه کړی دی، نو ته هم باید ما شر ما سره شو کې دی، نو باید داسې وکړي، دی نو باید داسې وکړي، دی نو باید داسې وکړي، باید زما مرضي پوښتنې ته راغلی وای، باید پلانکی کار یې کړی وای، باید پلانکی کار یې کړی وای. انو دغه تقاضاوې او طلبونه ځینې کوي. ولې خو ما ښه ورسره کړي دي. نو چا تا چې ښه ورسره کړي دي او ته د ده څه تقاضاوې لرې، تا خو ښه د الله تعالی سره کړي، د الله تعالی دپاره به دې کړي. که د الله تعالی دپاره کړي خو د الله څه اجر وغواړې. نو دا چې ته د ده څه تشکر غواړې، د ده څه کور ودانۍ غواړې، د ده څه خدمتونه غواړې، د ده څه کارونه غواړې، نو دا خو ته د ده څخه خپل د عمل اجر غواړي، د الله څه نه غواړي. او د الله څه هم غواړي، د ده څه هم غواړي، نو خدای دې د الله تعالی سره شریک کړي. ولې د ده څه دې اجر وغوښتي، د الله څه دې اجر وغوښتي. په د اجر غوښتنو کې نو خدا دی خدای تعالی سره شریک کړي، نو دا شرک شو. نو موحد مخلص نوي. قال عليه وعلى اله وصحبه وسلم الصلاه والسلام د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل التي تدب في ليله مظلمه على صخره سوداء. شرک زما په امت کې هغه ډیر پټ دی من دبيب النمل د کشهار څخه د میږي التي هغه میږي تدب چروالي په لیل چې موږ په توره تاریک شپه کې على صخره سوداء پر توره سخته ډبره باندې، پر توره ډبره باندې په توره شپه کې چې میږي روان وي څنګه د کشاري به څوک محسوس کړي. زما په امت کې چې دغه شرک دغه څه اندازه پټ پروت دی. یعنی شرک ما په امت کې سته مګر خو نو درجې لري. اعلی درجه شرک د اعتقاد دی، ادنا درجه نو تر دغه اندازې پورې. دا اوس ګوره ذکر شي چې دا څوک کوي چې دا ذکر شي چې دغه نیت وي د مشایخ مبارکان پر دا ټینګار کوي چې ذکر شي دغه د پاره کوي چې پر ما باندې اثر راشي، د ذکر شي د پاره کوي چې انوار ووینم، دا وکم دا وکم دا وکم. هر نیت چې پکښ وساتي هغه سم کار نه دی. دغه څه لا کوشش کول پکار دي چې نه باید وشي. فقط د الله تعالی د رضا لپاره. حتی ذکر چې دغه د لپاره د اکثر وخت د ختم شریکی یا ماجګر یا ماښام یا ماخستان اکثر وخت یو څوک د دې لپاره ناست چې کنکشن بیا مولوي صاحب یو کې لاره یو به خلک لاره بیا مولوي صاحب وای بیا پلاکي وای شي دا نو ولې دوی داسې نه کوي. دا شکایت طرفه کول او ما تجربه کړې ولې په ورځ بیا ځنه هغه خلک ملدلي چې هغه د ماښام ناس بیا چې ورځ ځنه هغه بیا لیدلي بیا د باندې ګرځي. که د خدای د پاره خدای په هغه ورځ ځم خدای علامه نو دغه جذبه نه پکې کیږي د پلان کې بیا خو دا تجربه کار خلکو لیکلي دي یا علماء کرامو دا کوم کسان چې په تربیه کې مهارت لري هغه دا لیکلي دي وای د کوچنی چې منځ ته دعوت یې چې ولار سم مسجد خوش کوم ورته کو هیڅ وخت پر منځ باندې کوچنی ته خوش کوم ولې چې کوچنی ته خوش کو وکړه یا قهر ورته وکي چې تولارس خامخا لوځي مسجد نو دی بیا چې مسجد ته ځي ستاده دوام څخه ځي ستاده وهم څخه ځي. خوف من الله نسته، خوف من العبد سو د بنده څخه
ادی د دعوه څخه په خوف من العبد باندې هغه خوف د الله تعالی څخه ایست خوف د بنده څخه راځي کته خو حدیث مبارک راغلی چې کوشنیان تاسو واغضربوهم وهم ابناء 10 چې دې د لوس کالی باندې ویوه تو خوش کوم ورته نو حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک چې مستویلی هغه داس ویلی وای چې وه حاج د لوس کالی مگر خو نو وای تاسو سر خلاص کنه نصیحت ورته وکړه تاسو خو نه شو ورته وره ته نصیحت ورته وکړه هغه د الله تعالی خوف ته متوجه ک د الله او جنت دوزخ ته متوجه ک د دل منځ د عذابو د وغت متوجه ک چې مونږ څوک نه کی اداغه عذابونه هغه ټول شان ته متوجه ک کله هغه باوجود ستاده نصيحتونو د ټول شانو د وشولو باوجود د مونږ نه کاوه یا نه راکلی نو په دې پوسه چې دی وهل غواړي بیا نو در نه کولو نو بیا ستاده خوف څخه کوم مازه کولم بهتر دی دغه او داش نو نه چوار دار بالا د کورس خراوتل نش کوشنګي دوانی ودی په خونه کې ودی اکثر وخت د باز مشرانی یا د کور صاحبانی کوشنګي وایي چې پروتي ابد دا خو څخه لشته پر واخلي بالا ش په دغه پروتي په لشته د خبر اکشي ته مازه ته نه کړل دا څه خو نه ده پکار خو مطلب دا تربیه د انسانانو په تداسه کې کله کې کوشنی دي کنر دي که شزه ده که غټ سړی دي که کوشنی سړی دي ته چې تربیه کوي اول د واره به تخپل دغه اندازه دقت کوي دغه به دقیق چې د نیت خالص تعالی د فار جوړ شي او دا دقت به هم کوي چې درجه پر درجه داس نو نشته وار د واره سړی ته نوې شاګرد یا نوې مرید یا نوې سړی یا کوشنی لکوي هغه ته اعلی درجه ده د توحید خبرې کوي د ایمان کامل هغه چې باید منتهیان هغه ځای ته ورسي ته هغه درجه وسودته وای یا اول د واره د حس وکړه دای معلوم کړي چې د په کومه اندازه کې دي څونه اندازه د په عمل کې شرک شته څونه اندازه د نورو بندگانو ته متوجه دي دغه صفات او دغه مدح او دغه اجر ته څو متوجه دي درجه پر درجه پورته کوه یو درجه خبره ته کړي ابلر دغه ته متوجه سي بل خبر ترغه په درجه پورته کوه دغه موعظه حسنه د پر دغه ترتیب باید وسی و الا فی بشرکی مزن کان از نشانی فائمور کان از نشانی پایمور در شبه تاریک بر سنگ سیاه پنهان ترسته نو لاپی بشرکی مزن لاپی د بشرکی موها دا فکر مکو چې زبن بشرکم ما سره بشرکی ده کان چې د بشرکی نشانی پایمور د نشانی زده د میرجه د پشه در شبه تاریک په شپه تاریک شپه کې بر سنگ سیاه پر تور بر باندې پنهان ترست پر درغه لا پټ دی قال عليه وعلى الصلاه والسلام د مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقوا الشرك الاصغر زاوسه د شرک اصغر څه قالوا دورت مشرك الاصغر او شرک اصغر څه توي قال عليه وعلى الصلاه والسلام الرياء او تعظیم مراسم شرک تعظیم د مراسم د شرک او مواسم کفر همرا قدم راسخ استر شرک دا ټول قدم راسخ لر محکم قدم لري په شرک کې چې څوک د شرک د مراسم تعظیم کوي او مواسم د کفر د هغه تعظیم کوي لکه اوس د خلک د خوینه د هندستان پر اصطلاح باندې ګرځي خو د هندستان کې چې دي نو خدای هندوان خپل ورځ لري د لکه موږ چې اخترونه لري لکه موږ چې د شیشه ورځ لرو دا دولسمه ده دا اوشتمه ده دا یولسمه ده دا پلان سفر او دا عاشورا ده دغه باز ورځ چې موږ لرو سرور چاشنبه ده دا په موږ وطن کې چې مشهور دي حقیقت لري نه لري خو په هندوانو کې هم دغه مشهور ورځ ده انو ډیر مشهور ورځ ده هغه مشهور ورځو تعظیم چې څوک دی کوي چې په هندستان کې ورسېږي هندوان تعظیم کوي نو اکثر وخت مسلمانان خپلته کله اقلیت وي کله اکثریت وي اکثر وخت اقلیت وي نو هغه هندوان چې کم ورځ المانځي نو مسلمان دي هغه ورځ نو سره المانځي تعظیم معنا المنزل د مراسمو د شرک او شرک خپل ځان خپل مراسم لري د کوم څه خپل مراسم لري نو چې د کوپر مواسم او مراسم د شرک څوک تعظیموي هغه ټول قدم راسخ لري په شرک و دغه علماء د فارد د مفتیانو د فارد دغه پکار دغه نکته ته باید سړی ډیر زیات متوجه شي
دغه خصوصا د اردو فتاواوي چې د دیوبند فتاواوي چې سړی دا د دیوبند فتاواوي مطالعه کوي اردو فتاواوي مطالعه کوي دغه نکته ته باید سړی ډیر متوجه شي د هغه اکثره فتاواوي چې دي هغه د هغه ځای د وطن پر اصطلاحات او پر رواجونو باندې د فتوا ورکړي هغه اصطلاح او رواج او هغه فتوا ته په خپل وطن کې بیا ځای ما تطبیق دا ډیره مهمه خبره مثلا هغه اوس په خپل فتاواو کې لیکلي دي چې پر قبر باندې ژړ ګلان یا پر قبر باندې ګلان ایښول د بدعت دي د مثال په توګه او حال دا چې د ډیرو علماو په کتابو کې بیا راغلي چې یا پر قبر چې ګلان کښېښول ښه کار دی ولې دا مشابهت دی د چی سره حدیث ورک راغلی چې نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک هغه لاسته پرې کړل دوا ځای کړل تر څو پر دا تسبیح وایي نو تر څو پر دا تسبیح وایي تر څو چې دا وچیږي دا تسبیح وایي او چې دا تسبیح وایي د مړ څخه عزاز پکېږي نو دا ګل خو یو بوټی دا خو شین سوی شي دا چې پر دا قبر باندې کښېښوي نو دا خو ثنا وایي تسبیح وایي چې تسبیح وایي د مړ څخه عذاب لري کېږي ډېر علما دغه څه اما د هندوستان علما هغه وایي دا بدعت دی یا دا حرام نو ته به اوس دغه دوه فتوا دروا باندې څنګه فیصله کوي نو دا فقط رواج ته کته چې د هندوستان د علماو یا د هغه ماحول عادت څنګه دی دغه عادت ما په خپل لیدلی دغه عادت داسې چې کوم وخت الته د اولیاء زیارتونه نو خلک هلته په دکانونو کې په منو باندې ګلان رانیسي او هغه ژړ ګلان دغه ژړ ګلان دي راوړي پر د قبر باندې د اوار کې دونه کوټنې پر پروت دا عادت دی د چیست زده کړی دی دا د بت پرستانو عادت دی خو د دې سرخات اندوان ډیر عادت دی د اندوانو د بوتانو ځایو ته زور غلې دي چې ابته نه وکیک شنولي ادا نه وکی مخته په د میاز باندې دونه انداز په نو د ژړ ګلان راوړي ته ورته دا تشبوه د اخص الته تشبوه مشابهت او عمل د کفارو هغه دی لیدلې دي انو یا د بدعت په نامه دی یا د شرک په نامه یا د ناروا په نامه چې خو فتوا د پر ضد ورکړي عادل ته کې چا په داش کې ګل مش کولې او یا په کور کې دانه ګل درلودي یا ته پر قبر باندې کښېښوي اته د صفه د صدام مشرک مبتدی کې دا شنو مکه دا نه به ثابت اوس په فتواو کې لیکلي چې وای پر قبر باندې چادر اچول چادر پوشي دا حرام بدعت ناروا په فتوا کې لیکلي عادل ته د جزای مولوی صاحبان وویل هغه چې د خواجه صاحب یا د ابل صاحب پر قبر باندې یو زور ټکر پروت وی الته هغه بارانو شړولي د ژر ور سره املاک ژر د ډبر زنیسته کې هغه ځنی املاک ځنی کاشي کوي دا بدعت ناروا نو دا فکر نه کوي چې هغه چې دغه بدعت وایي دا په څه خطر وایي الته دغه رقم بدعت و چې الته تشبوه د مشرکانو سره الته خلکو په د بوتانو باندې دا شان اچول دا چادر پوشي د بوتانو کول او بل الته پر دا ترتیب باندې و دغه پوش پر روانو دا مخفلم لیدلی دي دا پوش به داس راخصه لکه چرپایي نه ده د مړي چرپایي داس به تقریبا 8 کسانو یا 10 کسانو یا 15 کسانو دغه کسانو به دغه پوش راخصته داس به اور کړیو دی به درلاندې روانو یو به د بغل نیولیو داس بر روانو ګرد او یو شی به مر سره وایي دا به راوړي بیا به دغه 15 کسانو په خپل لکه یو شی چې دا به پر قبر باندې کښېښوي ادانه به د ډیر لوی عبادت باندې په دې باندې به ډیر شاده خدای څخه غوښته چې ما به لوی غزا وکړل دا پوش پیرانیوي د سیب د زیارت وڅنګ دکانو په دکان کې به دا پوش رانیوي داس په پلا شکل باندې اوروي بعض کسانو به بیا یو نو طلب د یو ساعت تر د ماښام پورې پر دا قبر باندې اچا پوش غوړېدل وما چانو زه بلغه به درته کړی شپته او یا اتیا 50 دغه پوشه خامخا پر دې قبر باندې واردل ماشال چې بس ملنګان ته خو خدای ورکړ د ملنګان خو لکه طالبان بر د زیارتو د چې پروا نه لري مزمر په مخ کې دغه احترام کوي کنه په حقیقت کې چې نه دا ساده ملنګان
ماښام چې اوس چې خلک ورسره ولاړ دوی به ژر ژر پوښونه حمله کړله به دا به ژر ژر پوښونه سره راوړله پوښونه به بیرته راواخیستل بیرته بیا هغه سره کټ کړه بیرته بیا هغه دوکان ته وړه په هغه دوکان کې به یې کښېښول سهار به بیا دغه پوښونه خرڅېدل د هغه یو پوښونه وه په کال کې 100 واره 1000 واره خرڅېدل نو د دې پر حرمت باندې څوک قایل نه دی دا به څوک وي چې مطلب دا حلال وبولي اوس مولوي صاحب هغه فتوا لیدلې ده هغه فتوا راواخلي او دلته یې تطبیقوي چې پر یو ځای کې په یو دشت کې پر یو قبر باندې وخت یو چا زوړ ټکور یا زوړ دسمال اچولی دي دی ژر دغه موده کې دا شرک دی دا حرام دی نو موقع شناسي باید وسي دغه قسم ته دغه د دیوبند په فتاواو کې دغه د تاریاک مسله ده په ګردو کې لیکلي چې دا حلال تجارت جائز کرل جائز اوس نو هغه یو داسې مسله ده چې په هغه ځای کې په هغه وخت کې د اشرف علي صاحب مرګ په وخت کې چې هغه د یو کوچني ټوټه هم ځکه هغه به واقعا خلکو ځکه په هغه وخت کې هغه حکیم اجمل خان او د مشهور طبيبان موجود و او هغه په ډیر دوا باندې ګټول نو هغه دغه د پاره چې چا په ځکه کې یو کړ کړلې او بیا یې خرڅوي پر طبيبان باندې طبيب د دوا سره کوي نو خو یې کړل جایز دي دغه جایز دي هغه که په دې خبر سي چې مطلب دا دی اوس کانتینرونه زیمباریږي په زورو انسانان پر اعدام شوي دي په زورو انسانان اعدام ته ناست دي اوس په زورو انسانانو سرونه پکښې بایلل او په زورو انسانان یې روینیان کړل اوس د افغانستان کې تعداد د روینیانو څو میلیونه ته دي که څو میلیونه ته رسېدلی دي څو میلیون انسانان دي که څو لک انسانان دي خو دغونه تعداد یې زما در لکونو خو اوښتي دي در لکونو خو ډېر اوښتي دي چې دغونه انسانان په دغه مرض باندې اخته اول دغه زموږ اصلي کارګر عقلي کار کوي او دروازې راخصه ولنن ساري هغه دروازې د یخه څومره سی وخارن څلور که 15 دانې و شاروالي موټر په سراج ته شاروالي په موټر کې پورته کی امړي یوسي او نو چیرې قبر ولا خپل ته ځای ورته نو دارو یې نیاس نو چې مولانا اشرف علي صاحب په دغه حالاتو خبر وای نو هم به دا خبر لیکلی وای نو خپل د وطن حالات د نورو د وطنو د حالاتو سره مقایسه کول په کار کې په هر ځای چې یو عالم پتوار کده د هغه ماحول او هغه اسباب چې ضرورت چې د په کوم خاطر د پتوار کده هغه به ټول سره سنجش وکړي دغه اوس زموږ په وطن کې د کریسمس رواج دی کریسمس د عیسویانو اختر دی د عیسویانو کال چې پرسي لکه دا 15 کال پراس اول کال راشي روس دغه وخت چې پرسي دا کال چې اوړي په دغه کال څخه وروسته د عیسویانو اختر شروع کیږي دا د دې د کریسمس مراسم دي د کریسمس یعنی د دې د اختر مراسم دي دا دی وای دا د عیسی علی السلام د تولد نیټه ده د تولد په نیټه باندې د دې خوشحالي کې یو بل ته تحفې سره کې یو د بل احترامونه کې یو د بل عزتونه کې مسلمانان خصوصا هغه مسلمانان چې د عیسایانو په ملکونو کې اوسېږي امریکا او لندن په ځای کې هغه یو د بل د تحفې سره یا خپل وجه کفارو ته د تحفې وري مطلب مسلمانان د عشاء باید ځان وکړي دا شی ډیر خطرناک دی بیخي ډیر خطرناک خلک د نوروز ډیر دغه کې شوی د نوروز میلی او دا شمني هغه هم سیدي چې هغه بم بندوي هغه هم مطلب بدعت دی چې څوک دغه څخه اختر جوړي یا پر هغه رقم باندې او لیکن په خوا زمانه کې به وو په خوا زمانه کې به دغه نوروز د کفارو د مراسمو څخه وو په خوا زمانه کې لیکن و زمانه کې دغه د نوروز مراسم چې د کفار نه لمانځي نه په امریکا کې لمانځل کېږي نه په شوروي کې نه په يهودو کې نه په اهل کتابو کې په هیڅ کې د نوروز مراسم څوک نه لمانځي دا فقط د شیګان ډېر لمانځي د شیګان څونه که تشبوه کې روا بولي کې نه روا بولي هغه څه کار دی دغه د خود کفارو سره تشبوه نه روا دا کریسمس خو دغه شان چې دغه ډېر روا دي دا چې نه کار نه دی د نوروز د شیګان سره ولې سره تشبوه کې نه باید وسره کې خو بیا هغه د مسلمانانو یو ډول د شبو د کفارو سره حرام ده خو زمانه کې د نوروز تعظیم فقط شیګان
او چې اکثر ورته ګوري د مسلمانانو ملکونه کې دا ازبکستان او دا ترکمنستان او دغه افغانستان او ایران په دغه ځای کې کېږي د کفارو په ملکونو کې نوروز څوک نه پېژني چنداني نو وای تعظیم مراسم شرک و مواسم کفر همه را قدم راسخ است شرک چې څوک د مراسم تعظیم کوي او مصدقی دینین از اهل شرک است څوک چې مصدق د دینین وي د دوه دینو تصدیق کوي نو دام د اهل شرک څخه دي چې دوه دینه مني چې هم اسلام سیدي هم نعوذ بالله هندو سیدي یا هم اسلام سیدي هم عیسایت سیدي نو څوک چې د دواړو دینونو تصدیق کوي یعنی دواړه صحیح بولي او هغه یو دین منسوخ نه بولي نو دام د اهل شرک څخه دي او متشبث به مجموع احکام اسلام و کفر مشرک او چې څوک متشبث وي ټینګواله کړي منګولې ټینګ کړي په مجموعه د احکام د اسلام او د کفر دا مشرک دي دلته جسد دا خبره ته پام یې امام رباني صاحب مرک په دغه فتوا کې یا په دغه مکتوب شریف کې د خپل وطن هغه د وخت حالات باید تاسو په نظر کې وساتئ بیا پر ارزای تطبیق کړئ د وخت او د عصر د زماني حالت داسې وو چې په هغه کې اکبر پاچا یو ښځه هندواني وه د هغه ښځه هندواني وه او د هندوان خو مشرکان دي ټول او خبیث مشرکان دي په کفارو کې نو خبیثترینه طبقه د مشرکان ده په مشرکانو کې خبیثترین د هندوان دي ولې د دې خدایان بیخي ډیر دي په زرو دي که په لکو دي په میلیونو دي که څونه دي دغه نه اندازه بیخي ډیر خدایان خو نه دي خدا چې دی ورته وایي نو دغه اکبر پاچا داسې یو قانون جوړ کړي په هغه قانون کې دا وویل چې مسلمانان او هندوان دواړه په هندوستان کې اوسېږي دا باید مشترک ژوند ولري او داسې قانون باید جوړ شي چې نیم احکام یې د اسلامي نیم احکام یې د هندویزم او اسلامي احکام او د هندویزم احکام دا دواړه باید سره ګډ شي دواړه باید یو قانون شي هم هندو په دغه احکامو مکلف شي هم مسلمان په هغه احکامو مکلف شي یو داسې قانون یې جوړ کړي کتابونو کې راځي وای دا دین اکبري و وای دا خلکو بیا ډېر افراط هم پسې کوي وای دا دین اکبري و یعنی اکبر د پیغمبري دعوه وکړل دا نوې دین پر ځان نازل کړی و باید هغه شنو فقط هغه څه به وي بنو الله بعلم خدا قانون اکبري قانون دا و چې د هندوانو مراسم هم پر ځای دي او مسلمانان به احترام کوي د مسلمانانو مراسم هم پر ځای دي هندو به احترام کوي دواړه به یو د بل سره ګټي حتی د خپل ښځه هندواني اوس نو د مشرک سره خو نکاح نه درو قطعا نه درو خو د ښځه کړي مشرک د مشرک او مسلمان فرق نشته نو د امام رباني صاحب مبارک مبارزه د اکبر پاچا سره شروع شول دغه مبارزه روانه سوچ اکبر پاچا مړ شو اکبر پاچا په دغه کې مړ شو بیا نو زوی پاتې شو جهانگیر پاچا ته جهانگیر پاچا هغه بیا مسلمان وو او ښه مسلمان وو او د امام رباني صاحب مبارک په خوله هم وو د مرید هم وو مګر خو نو دغه جهانگیر پاچا د امام رباني صاحب مبارک بندي کړی په ګوالیار کې کله کې چې په میخانه کې وو د جهانگیر پاچا اول دوار هغه دغه سجده باندې سجده و غیر الله تس دول ماته سجده وکي امام رباني صاحب ته سجده نه کوي پر دغه باندې کی او پر دې باندې دی باندې پس دغه باندې خانیه څورسته بیا په اخره کې جهانگیر پاچا په دې پوسټ د سړی د خدای تعالی د دوستان سره بیا نورالي بیعت ورسره وکي بیا نو د مرید سو او خود پر عین حال کې بیا هم ډیر ساده مزاج بس د حال بو د سلیمانی مزاج و د جهانگیر پاچا کله پر ول رقم کله پر بل رقم خو بل اخره د امام رباني صاحب مبارک د ایمان او د نجات بشارت بیا ورکړي چې هم ایماندار تیر سو هم نجات پیدا بیا نو دغه سورسته اورنګزیب عالمگیر اخو جهانگیر و دا عالمگیر و
عالمگیر پاچا چې راغلی عالمگیر پاچا نه بیا د امام رباني صاحب مبارک د زوی د امام معصوم صاحب مبارک مرید او هغه ډېر یو ښه عالم هم و او ډېر دینداره سړی و او د عالمگیر پاچا په زمانه کې ټول هندوستان کې اسلامي قانون چالانه سو اکبری دین ختم سو هندویزم ختم سو اکثر ختم سو ټول سوچا پاک مخلص قانون د اسلام راغلی او هغه اکبر عالمگیر پاچا بیا دغه عالمگیری فتاوی هندیه جوړ کړ دا هغه وخت کې 300 کسه علماء د هندوستان د مختلفو علاقو څخه 300 کسه انتخاب کړل 300 کسه علما و چې هغه د ټول څخه ممتاز علما و هغه علما را جمع کړل او هغه مکلف کړل ول د دین اسلام ټول فقهي قواعد او فقهي جزئیات چې هغه معتمد او مفتى به جزئیات دي هغه را جمع کړل نو بیا هغه را جمع کړل نظارت د خپل کاوه او د په خپل بیا 2-3 نفر کاتبان پکې نوولي وه مرزایان مطلب دی به ناست و هغه یوه صفحه یا 2 صفحې یا 3 صفحې به په خپل روزانه و ده ته ویلي ده به اورېدلي او خپل یې دقت پکې کوه او د شپې مراقبې ډېرې کولې ډېر دینداره انسان عالمگیر پاچا بیا د عالمگیر پاچا فوج تقریبا 6 فوج ټول راغله د امام معصوم صادق مریدان سو فوجم ټول د صادقین نو دا هغه دغه خبره چې وزده کړې ده چې وایي و مصدق دینین از اهل شرک چې څوک د دواړو دینو تصدیق کوي هغه د اهل شرک دی او متشبث به مجموع احکام اسلام و کفر مشرک تبری از کفر شرط اسلام است و بیزاری از شائبه شرک شرط توحید تبری د کفر څخه شرط اسلام دی او بیزاری د شائبه څخه د شرک د شائبه بلانه پکې دا شرط توحید دی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد